ولسمشر محمد اشرف غني د وزیرانو ټاکل کېدل تر څو ورځو پورې ځنډولي او د چا په غوښتنه یې ځنډولي دي. که غواړئ پرې پوه شئ نو د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د حامد کرزي، رسول سیاف، یونس قانوني او کریم خلیلي هغه غوښتنې ته چې تر یوه وخت د کابینې د وزیرانو ټاکل کېدل وځنډوي مثبت ځواب ورکړی دی. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په ډاګه کړې ده چې د مشرانو او سیاسي رهبرانو په غوښتنه ولسمشر اشرف غني سپارښتنه کړې. د کابینې په اړه ټاکنې د 15 ورځې ودرېږي چې سیاسي خبرو لپاره زمینه برابره شي. عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل چې د سیاسي مشرانو د غوښتنې په اساس هغه وخت چې نوموړي د سیاسي کړکېچ د حل لپاره ځانګړې کړې وه وغځوي. حامد کرزي، رسول سیاف، یونس قانوني او کریم خلیلي په یوې ګډې اعلامیې کې له ولسمشر غني د کابینې د غړو د ټاکلو بهیر ځنډولو او له عبدالله د ضرب العلاج وخت د غځولو غوښتنه کړې وه چې دواړو ته یې مثبت ځواب ورکړی دی. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تل دې وي افغانستان. د الله په امان.